الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو أحمد بإسناد جيد کتاب ریاض صالحین یوسلو دواتیم نمبر باب بارد دی کې چې د قرآن په لستلو کې आवाज خسته کول په دې باب کې سلورم نمبر حدیث ته ابو عبابه رضی الله عنه روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم يتغن بالقرآن فليس منا سوچ د قرآن په لستلو باندې خپل आवाज خسته کوي نه د الله پیغمبر فرمای دا زمونږ نه دی یعنی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې تیزی ورکړي چې د قرآن په لستلو باندې تلاوت باندې او د قرآن په ویلو باندې خپل आवाज دا خسته کوي چې ستا کوم خسته आवाज دی والله درکړي دی خپل आवाज ور باندې خوږ کا په خوند باندې وي او په زور باندې وي چې رب العالمین داسې تلاوت خوخی چې هغه په زوري او داسې تلاوت خوخی چې هغه دغه شان د په خسته आवाज باندې څوک چې دا کار نه کوي الله پیغمبر فرمایي دا زمونږ نه دی معنی دا چې دا زمونږ په طریقه باندې نه دی دا زمونږ د تابعدارو نه دی د الله پیغمبر فرمایي یعنی تاسو خپل आवाजونه په قرآن رسول باندې خسته کوي د الله پیغمبر دې کې دا تیزی ور کوي او دا ترغیب ور کوي امت ته دا بل حدیث ته 15 نمبر په دې سره باب ختمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود روایت کوي دا وی چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اقرا علی القرآن اے عبد الله وللا فما باندې قرآن په ما باندې تلاوت کا فقلت عبد الله وی ما ویل یا رسول الله دا الله پیغمبر اقرا علیک وعلیک انزل آیا زه پتا من قرآن تلاوت کم وللما او پتا باندې دا قرآن نازل شوی دی اې الله پیغمبر دا قرآن وحی خو پتا باندې راغله او زه پتا من قرآن تلاوت کم عجیب خبره ده قال دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم انی احب ان اسمعه من غیری یقینا زه ډیر خوښوم دا چې دا قرآن دغه شان د زه د بل چا نه واورم بل سړی وی او ما ورته وګی خدا مال ډیر خون نه کې ډیره مزه را کوي نو چې د الله د پیغمبر حکم نو عبد الله بن مسعود وی فقرات عليه سوره النساء ما د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نه سوره النساء هغه شروع کړه ما پیغه ولستو حتى جئت الى هذه الايه تر دې چې زدي آیات ته ورسېدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دایته زوره سیدما نو دا قال د الله پیغمبر ویل حسبك الان وسبس کدي نه قامت تلاوت کوا نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه فالتفت الیه ما د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم توکتل نظر می ورواړو فاذا عینان تذرفان نو د الله د پیغمبر دواړه سترګي هغه د شانته هغه به دلی اوخ کی روانه وي یا خو دې د وجنه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان تغویریدو د قیامت د ورځې د حالاتونه چې دا څومره عجيبه ورځ ده او دا به دغه شان ته د خلکو په اعمالو باندې به گواهین دا به پیش کیږي یا د الله د پیغمبر دغه ویریدو د قیامت د ورځې نه یا خدا چې د خپل خوشاله هغه وخت کې به کړی د الله پیغمبر خوشاله شو چې مال الله څومره عظیم مقام را کړی دی زه څومره یو معمولی انسان ما او څومره اوچت مقام الله را کړل چې ما به د خلکو په اعمالو باندې الله ما گواه کون کې جوړي اندې روایت مقصد دا ده چې اوله فائدہ به کې دا ده چې قرآن چې لوستل کېږي نو قاری د قرآن ته غوږ خودل پکار دی چې دا قرآن قاری سے لستون کې دا څه وي او دا چې قرآن په حفظ یادي او قرآن لوستل کېږي بل قاری وي بل عالم وي بل څو قرآن دغه شان دغه وي نو په کار دار چې ټول مؤمنان مسلمانان د قرآن ته غوږ کړي او دغه شان د وای د الله پیغمبر تابعداري ده کنه قرآن د الله پیغمبر سلام خو چې بل سړی وي
او زه ته وګ کېدم. دویمه فائدہ به کېدار چې دغه شانته اوریدل د قران دیږي ګوره دومره ثواب هغه چاته ملاويږي چې څو قران اوري، یعنی دومره ثواب هغه اوریدونکو ته ملاويږي چې څومره لستونکو ته ملاويږي. لستون کې لګي د قران تلاوت کې تا دغه کې خودو دغه شانته دغه لسنه کې په یو حرف باندې ستام لسنه کې کیږي خو چې دغه ته کیدي او ځانو ته متوجي کی. او بل فائدہ به کېدار چې قران لستل په وخت دغه شان جړه کول، دغه قران کې سوچ کول، قران کې تدبر کول، هغه کې سوچ کول، د الله کلام د څومره خوږ لګيږي په انسان باندې، هغه ټیم کې جړه کول. او سره فائدہ به دیات کې دا چې کله قران لستل کیږي نو د یو کار پیښ شي چې هغه مهم وي او دغه شانته دغه لپاره د قران درس ودرولې شي او یا دغه شانته قاعده قران تلاوت هغه ودري چې هغه کار وکړي. ځکه الله پیغمبر ته ویل چې حسبک الان وسبس کا دا د یو کار چې هغه کې مصلحت وي یا دینی یا اخروی سره مصلحت بکی وي دغه د وجنه د قران تلاوت دا ودرولې شي. خو اما د موبایل پرنګونو باندې قران نه وستل د قران تلاوت را وستل دغه نه منع راغله نو هغه را وستل پکار نه دي. اخر کې یو حدیث ګردایات ساتي چې نن سبا دور کې دا باب خودی باره کې چې قرآن په لستونو باندې आवाज خسته کول پکار دي. نن سبا تاسو د قارین ګوري دا کشران الکان تاسو اکثر ګوري یا دی ویډیوګانې ګوري قرآن د غانو بجار په ترنم باندې وي داګي باره کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیشګویی ده دغه کې خودل پکار دي. روایت امام البانی روایت کړل سلسله الاحاديث الصحيحه کې 909 نمبر باندې او دا روایت د عاف بن مالک الاشعری روایت ته او د عابس الغفاری روایت ته چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بادروا بالاعمال خصالا 6. اے مومنانو مسلمانانو تاسو په نیکو اعمال باندې تیزی وکړئ دی یو بلنا یعنی پشپګو کارونه مخکې چې دا شپږ کارونه واقع شي لانی دا غینه مخکې تاسو نیک اعمال وکړئ د نیکو اعمال طرف ته تیزی وکړئ. نیک اعمال د تاسو نه فوت نشي ګوره دا شپږ کارونه چراله ګوره به دغه شانته قیامت عالمی پیدا او به قیامت قائمیږي. یا د الله پیغمبر وایي چې دغه شانته په دغه وخت کې به نیک اعمال ډیر ګرانی د نیک عمل کول به ډیر ګرانی. دا کارونه چې کله واقع شونه دا غینه مخکې نیک اعمال تاسو وکړي. یا خبره دا کړه چې دغه شپږ کارونه واقع شو دا په دې ټوله دنیا باندې دغه شانته دا به عام شي به د خلکو دعاګانې نه قبليږي اعمال به نه قبليږي او دغه اعمال نه مخکې څو کې تاسو نیک اعمال وکړئ. شپږ کارونه دادي یو به دا واقع شي امارت السفهاء قمقل خلک به مشران شي کوم ځکه چې مشر ګوري قټ قمقل وي په دین باندې پويږي عقل نه بخلاسي دماغ به کار نه کوي لیونه به بی دینه به فاسق به په دا بدرمانه مشر دغه دا ورده کنه نه سبا څومره چې پوهه انسان په قوم کې هغه قوم تسبخ کاری خلکو ته لاندې ښکاری نو خلک به بے وقوفه خلک به مشران شي. او وکثرت الشرط دا د حکومت چې دا کم خلک دي د پولیس او د فوجین او غیره د خلک چې د حکومت معاونین دي د پولیس دا ډنډماران چې کوم دي دا ډیر زیات کوڅه په کوڅه ډنډمار ولاړي دا د قیامت علامې دي. او بل دا چې وقطيعه الرحم خپل ولانه به پریش ختم بش نن سبا دي کنه څومره چې نږدې استقبال ولی اغه به دغه شانته پاغي کې دراز موجودي اغه باغه غوسیږي پلار او زوی به سره ورانی مور او زوی به سره ورانی رو به سره ورانی رو به ضرور خاطر نه کوي کشر بم د ځان نس په جوړ کړي مشر بم د ځان نس په جوړ کړي ماګه دا ورده کنه دي خبره چې ټول غسر وګره او دغه شانته تحقیق وکي نو دغه شانته مسله به دنیا ته رسیږي. پلار به د بچی نه بده خپای چې مال پیسې ول نه راکې بچي به د پلان دینه بچي به د پلان نه خپای چې ول مال پزما کې سن راکې رور بم درو دینه خپای چې ول مال پیسې نه راکې. خبره به د دین نه خبره به د دنیاي خبره به د پیسوي. تاسو وګورئ سبا دا وردم دغه حالات دي ګوره یو پلار او د بچی په منځ کې به جرګي والت اله شکایت دي چې د پیسو مسله براش خود دین مسله باندې بچو پلار به په بچی باندې شکایت نه کوي آرام وي قبر بیل نو خپل ولانه به غوسیږي. وبيع الحكم فیصله به خرڅيږي چا چې څوره پیسې قاضي را ورکول دغه باره کې فیصله کیږي هغه د وردن سبا. واستخفافا بالدم وینه بس پکش ابه د مسلمان وینه بس پکشي ماشوم به قتليږي زنانه به قتليږي حاکمان به قتليږي علما به قتليږي وینه به بس پکش. او دا خبر زمون باب سره تعلق ساتي. ونشو يتخذون القرآن مزاميرا ونشو ولکیږي اغه ځوانان چې دا غوي ګيري نه واړه خلک واړه ځوانانی کشران الکانی دا برا پیدا شدي چې پیړې براشي
چې کشران الکان عمرونه به کمی او دوی به قرآنونه یاد کړي او په ټکی باندې منه پیږي هغه به خلکو ته قرآن دي شوی لکه غانې بجانې شوی غانې بجانې شوی او هغه به دا چې په خلکو باندې خلک به څه کوي یقدمون الرجل دا خلک به دسی او سره جمع ته مخ کې کوي قوم کې به ولا غټ شیټ ور کوي او چت زیاته به کې نه د عزت زیاته به کې نه ليس بافقههم ولا اعلمهم نه به دغه سره د قاری د قران نه به دا په قران باندې پیږي چې د قران ادا څنګه ده د قران تفسیر څنګه ده د قران معنا څنګه ده دا د ویری آیات ته کدا تسبیح آیات ته په دې کې څه کول پکار دي پیږي به بنو خو بس په حواله به یو ترنګ ور کړه د ګانو بشان ته بلګي او خلک به مسرسر خوځي خلک به متر لګي او دغه شان د خلک به عزت هم کوي د قدر او عزت زیاته هم کوي او د الله پیغمبر فرمایي وې دا خلک به چې ما يقدمونه الا ليغنيهم دا خلک به د قاری صاحب دی په خاطر نه مخ کې کوي چې د دې د قرآن غټ عالم دی او موږ ته د آخرت خبرې کوي په دې خاطر به مخ کې کوي چې دا قرآن دا قاری صاحب دا قرآن وی دا د شي کوند ور قرآن وی یره دغه شان د ډمې د आवाज او د دې هیڅ فرق نشته دی دا ورنه سبا دا خبره ډیره عامه ده یو عالم आवाज بول الله نی ور کړي قرآن به په تجوید سره وی قرآن به په صحیح ادا سره وی خلکو باندې باغ خنه لګيږي خو هغه کاری او کشر چې هغه کې به تقوا هم دونني هغه کې به علمیت هم دونني هغه کې به فقه د دین هم دونني هغه کې به د قرآن فهم دونني خلک به هغه عزت کوي ادي منبر ته را مخ کې کوي مصلی ته مخ کې کوي ولی چې دی आवाज یې خیسته دی خو خلک دې کې سوچي چې هغه دی आवाज خیسته دی خدا قرآن ټیک وي که ټیک نه وي بهتره خبره ده چې یو لس کلن او دولس کلن الکه دغه قرآن هم ټیک وي هغه تجوید سره ویل شي هغه کې تقوا می هغه قرآن په دې انداز سره وي چې خلکو معنی تقوا عارفيږي او په خلکو باندې دغه د وجه تقوا راځي نه داسې قرآن چې صرف قرآن وي او هغه د ګالو په شان ته وي دا ورته قیامت علامې دي ځان ساتل پکار دي دا خبره په یاد ساتل پکار دي او دا ټول خبر نن سبا موجود دي خو سوال بدا کو چې الله زموږ اوسه دین حفاظت وکي الله دې موږ تاسو د ایمان نه خلاصي او الله دې موږ تاسو د حیا او د عزت نه خلاصي وصلی الله علی نبینا محمد